په دې نظم به درنه اجازت والم وی ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تسنس شوي پر کټو پښتنو راځئ چې خپل منځ کې مرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو او دغه د ظلم جوړ جهان بدل کو ډېره مهرباني السلام موږ خو پښتانه یو او د پښتو په هره لار پوهېږو او زه هر ځای کې دا وایم چې انشاءالله په پښتنو کې بل مذهب نشته پښتون من حیث القوم مسلمان دی چې په پلار نیکه پښتون دی دا واحد زمونږ قام دی چې موږ په فخر کولی شو چې موږ کې بل مذهب نشته موږ ټول مسلمانان یو او بیا د هغې اسلام د تقاضو د لاندې موږ د پښتو ټکو دلته ژوند کوو او دا اتفاق به انشاءالله دنیا ته ښایو چې کله پښتنو کې دا اتفاق وشي نو دا اتفاق ګټه راوړي اجره او جومات د پښتنو تاریخي ځایونه دي یو د دنیا یو د دین چې دا زموږ یو ځای په اتفاق کې انشاءالله د پښتنو په خاوره زه داسې څوک نه ینم چې هغه د دې نه وده وکړي